سلام کتونکو اوریدونکو ښه راغلاست. دا د نن ورځې مهم سیمه ییز او نړیوال خبرونه. طالبانو په یو اعلامیه کې ادعا کړې چې د بندیانو د خلاصون مسله د پلمو له امله ځنډول کیږي او پلاوی نور ناستو کې ګډون نه کوي. NBC نیوز راپور ورکړی چې پومپیو کابل ته د خپل سفر پر مهال د ټولو عسکرو ایستلو ګواښ کړی دی. د ارګ ولسمشر اشرف غني او د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د سیمې په سیاسي اوضاع ټلیفوني خبرې کړې دي. طالبانو په امریکا غږ کړی دی چې د بندیانو د خلاصون په اړه د مسؤلیت تېښته نه کوي. روغتیا وزارت خبر ورکړی چې افغانستان کې د کرونا وایرس د مثبتو پیښو شمیر 423 تنو ته پورته شو. کرونا وایرس سره د مبارزې لپاره د کابل ادارې د عامه روغتیا وزارت ته 15 میلیون ډالر ورکړل شوي دي. د کرونا له امله د بریتانیا د لومړي وزیر روغتیايي وضعیت خراب شوی دی. عراق کې په یو امریکایي شرکت راکټي بریدونه شوي دي. امریکا کې د کرونا له امله د مړو شمیر تر 10,000 او ایټالیا کې تر 14,000 پورته شو. د خبرونو پای.